ډېر درنو عزتمن سپین ږیري نوستي میزبانان دي ټولو ته د زړه د تله سلام کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دا نن احتجاج د ماکین د تاجر برادری د طرفه یا د خلق طرفه چې په کومه موضوع دی باید میږه خبره ډېره په هغه وکړي. یقینا دا خوب راته چې کله په نن نه 40-50 کلاوال د ټیپک کلچر ورته کلاشنکوف چې اول دا خوب راته ورته نو په ان اول دلته چارس اپین چې کوم وي عام شول. بیا په هغه نه بعد یو ډېر ویژ جنګ شوی دی. بیا ویس تاسو سوچ په وکستای یو نوی لیر د جنگي نه دولت روندای په دا نوال په دا خو راکشه د څوک کوله کیږي چې د آیس په نوم باندې یو نشه عام شوله. او دغه نشه متعلق ماهر خلق دی چې دا انسان د خپل هوش نه داسې وبوسي چې دای د څه ضرر او د څه نقصان رسولو سوچي نشي. دا چې کومه نشه ده د پښتنو په خوب را باندې لوړه کیږي نه د بل ځای نه راسیږي په دا خوب راکشه تقسیمیږي. نو ظاهره خبره ده چې د نقصان شای نه وای د پایدې شای وای نه پایدې شای نشته څوک کوي مشته خو تر وسه پرې د نقصان سامانی رو کړای دی د پایدې شای خو چا نه دی رو کړای مشته میش خوب راته پښنا شا اصلا چې کیما دودا غونډر رسیدلی جدید اصلا خود ژوند تراولې بیا جدید سامان نشته دی بیا سره یعنی د سہولات د ژوند دلته میشته څوک هڅه نه وروړي چې څه په پربودي ژیاغه شاین بیا دلته مندي ژیدغه نه بیا خوره بدنامه شي. بیا چې خوره بدنامه شوره هغه خوره چې څومره بچون وي هغه هم بدنام شي غونډ. نو دا د علاقې او د خوره یو غټه بدنامي ده. دغه پر روکتام شي چې دغه میږ ورکی دا شاید دغه روکتام وکي په داکشه بیا د میږ د عام خلک کردار چې کیم دی آډر لوی دی. ریاست غوړي چې دلته دا شاین عام شي بل غوړي چاو پنځري په گاټا وی پکشي میږ توس خو نقصان دی پکشي او سراسر نقصان دی پکشي. دغه شاین ګورا یو لوپر یو د آیس ولا دا په ارسونه باندې پلش کې په باندې د چا د پورا مړای هکوي د چا د پورا جاسوسي هکوي د چا د پورا بلا بدنامي ه جوړوي ویلې میز خو عزتمان خالقي په د خوره چې پنديږي میز دا ضرورت نه لري چې په یو چا باندې بل چا بدنامي وکړي. میز دا ضرورت نه لري چې په یو چا باندې چا مړای وکړي چا جاسوسي وکړي. میز خو عزتمان خالقي داغه ریاست دارغه ځاني نه خپل ثابت کړی دي چې دای دولت داسې څه د عزت ژوند تراول غوړي د تبوی او د بربود ژوند تراول غوړي د خلک. نو هغه بار بار په دغه شای نقشه ملوث دي. کني عجیبه خبره خدا دو چې دولت رحمت شاه صدر کله کله یی چې چرک چاو خسته یی په چیک پوسټ ویل چې په څو د کړای دی حکومت دروړ یو چرک څوک ته راوي ها درې پښتنو دیږي د لیکي. نو دا دمه غټ کاروبار خو در په پټه نشي کېدلای څوک ور سره ملاو دي خو البته دا کاروباري نه دا چې څومره منفي حرکتونه دي دا په د خوره د جنگ دي. محترم دولت غټ کاروبار آیس نه دی دولت غټ کاروبار غلی نه دی آیس خرڅیږي خو تاسو وینه خرڅیږي په خپل سوچ کړی 12 $12 یو چارنل چې دغه وینه وځي تاسو پښتنه په کړی دو دا ترویز باجوا پورا چې په عربی نه ریپې دی د دوم سره وری په کی مې ریپې د تنخې دمر دی د تنخې دمر نه دی دغه یو بچای چې په امریکا یورپ کې سبا کې بچور خو ډیر دی یو بچی دمر خرچا دو چې د درې تنخې نه ور پیرا کیږي میاشتې دا دغه خلک په وینه باندې کاروبار کیږي. میر صدا خلک په دې شینو بدلی. نو دغه کاروبار د پر بیا د نور واړې کیسې دا چې غونډ سره جامه کې یو د اخیری تبوی او بربودی ته مخ کی سوچ په وکه سید ماکینز ډیر سپینجری وینه ډیر مشون وینه چې دلته نوستي دا نور درته ټول کېستای کچیره زیرک وستای کچوبک وستای نقصان او حکام وشي او ماکینو هبات شي
بیا داسې ټولې پښتانه کیسه که چې ټول پښتانه چوبک شول ځیرک وي کوئی نقصان کم شي بچ شي کمیږ یې چې ته خوله په پټاکا پرېږده وکیږي دا چا سره چې کېږي یخ سره وکېږي یوارې زه بیا توی پوره پر هر رسېدلې وي بیا چې ته پې خبرېږې چې دا یوه ته ګویدو تر هغه پر دومره نقصان شوی وي چې تو اوس دې د چګولې یا د چا د مخنیوي لیاره چې کومه وي یا هغه اوز چې کوم وي یا یوه طریقه چې کومه وي هغې نه ته وتلی وې په اوتر شوی وې پر شي نو محترمې په ټول نه غټ سوچ چې د دغې خورې د امن وشي میر رښتیا دومره بېشي خلک نه وي چې دوله ته څوک دغه بالو باکتې خرڅوي میر نشي معنې کولی خو لږ یې وش رومړه کړي دي دا راولي خلک کورونه نه جوړوي چې د حالات پته نه لګېږي سړیا د حالات پته چې کله ته عزم وکې ته اراده وکې چې والله تو ووځې خو زه نه ووځې دغه خورې نه بیا ورته ووینې چې دا حالات خرابوی شي که نشي خرابوی تو اراده خو هم ته لیدلې دو چې ویسل یا یوه پاکستان نه وایې چې بیا خو زه به اول بیا منډه وایم نو په دا اراده کښې وطن نشي ګټو وطن په دغه اراده کښې ګټو شي چې دا ویس مشکل حالات چې کوم دي دغه چې کوم خلک یې چې ګڼه په دغه ژمي کښې ډېر حالات خراب شي وچ هغه خلک چې پټاک دي خان هم پنډېږي او چې ګرمي کښې ګرمي کسي خو فلحال حالات یې چې خرابېږي زه خپل وطن ته درېمه دا اراده یې کولې دله زه بیا درته یایې چې په دا خبره خو د بیا څوک یو حرکت هم کوز وکړو هیڅوک د تو سره مقابله نشي کړلی په دا خبره باندې یو ور پیرنګای وکه نه و بدماشي یې کړله کیلې دا غونډ جوړ کړي دي خلک یې ویژلل د ایوي وخت زورور لکه نن چې امریکا داسې په هغه وخت برطانیا وه برطانیا دا خبره ته راغلې وه خو چې میږ خلک عزم و اراده وه نن برطانیا نشته دلته میږ موجود دي په هغه خپله خبره میږ یې وخېځولي دغ د وخېدل دغ د دوی نه اړیکې پوته شول خو دغ د ژوندي پوته نه شول داسې په دا نن وخت هر هغه قوت چې ټیپک یې وخستی دی وردي کښې دی که بغیر وردي دی والله که یو هم یې توسې مقابله وکړي خو البته د توسې عزم د توسې ارادې دا مذهبي ته پچار دي د میږ توس د خبرې په امن چې د میږ ګټه دو په جنګ چې د میږ د چا ګټه دو په جنګ کښې خو د یو څو کاروباریونه ګټه دو دلته د یو څو جرنیلونه ګټه دو نور یې چا ګټه شته دی میږ ولې د هغې سره ودرېږي چې د میږ نقصان دی په یوه شي کښې میږ ښکاره نقصان دی میله ړنګول داسې وړیکی شی دی دلته که تر بره یو وړیکی دیول در خړانګ که لاس مړي پې کوې پنجابي میلیونه کورونه ړنګ کړل چا شاغ نه ورته وکړه دا خو بیا دا وکړله چې زورور وي بیا ودنه غلیږي دا غیرات نه وي غیرات دغ ته یی چې و چې زورور ته ورمټه شي خپله پې ومانې نو دا ډېرې وړیکونکې مسلې دي دا چې احتجاج پې شوی دی عزم وکړئ ارادې وکړئ په دا خوره کښې دا نوست خلق ده چې دلته موجود دی یوازې چې دا هم کلکه اراده وکړي چې دا مې خوره دو دا پکښې پنډېږو که چا څه پالیسي وي په خپل وطني نه دی وچلوي د موږ وطن دی نه چلوي بیا زه قصد چې د ماکین خبره ته څوک ورکسي که ورکتای ور وونکسي داسې د ټول پښتین قوم حالات په بل طرف راوندي د پښتین قوم حالات په بل طرف روان دي ساودو شوی دو د امریکې غږدو هدم را پرېډیو وروستی د پاکستان د جرنلونه هم وروستی دولت مختلف قسم غږدو دا چې کیم جنگینا په کیم شکل شان کېږي دا دای کاروبار دی محترم د چین او د امریکې په خپل منځ پسیفیک باندې جنگ دی سره د میش په علاقې کې حالات خراب شي دولت او ټیپکزن سیستم شریک شي دا تر سیپیک پر واټای ورسیږي چین سیپیک کو د میش په وینه باندې د تم کوي د امریکای منصباو په مخرونه وي د امریکای او د چین کیسه د میش په خور او د میش په وینه باندې جوړیږي دا ته پراکسی وار یی په جدید دنیا کې اټمی قوتینه ډایرکټ جنگ نه سره کو په دا خبر وسته اټمی قوتینه ډایرکټ جنگ نه سره کو نه څوک سره پرېږدي بل په خورا باندې د بل په وجود باندې دا جنگ سره کو دغه په جدید دنیا کې پراکسی جنگ یی پراکسی وار ورته یی په ځنه وختونه کې دغه سر جنگ ورته ویو کولډ وار سر جنگ خو دې پورا دای سر جنگ معنا د سرمن نه پیسبيزي میش د پورا سر جنگ نه دی تو جنگ دی ځکه چې میش کو سرمن پیسبيزي نو ده غونډه کړدي نا منظور یا غونډه کړدي نا منظور یا ټارګټ کېلې نا منظور یا ټارګټ کېلې نا منظور یا بم دماکه
منشیات کا آڈے IAS کا آڈے یہ بم دھماکے یہ ٹارگٹ کلنگ نو دغه خلاف دارو غونډه دل څه دی تاسو پته شته دی چې کله هدا تو په خوره جانګ رو ته اول یې د تو پر غونډاول پابندي ولګوله په دغه ډېر غټ کمال دی در یوت کستای تو په خوره هر هغه دوی ټارګټ شو چې په کې مو خلک رو غونډه دو لکه جماعت شو لکه جنوزاش چې خلک رو غونډ شو بازور شو ایدل مین شو په دغه دماکې شریش وي په دا بمباري شریش ولې محترمه بیا هر هغه سړی چې خلک پر غونډه دو بیا یې هغه ټارګټ کو هر هغه تنظیم چې پښتون یې رټولول بیا یې هغه ټارګټ کو هغه زوی هغه تنظیم هغه سړی چې پښتون پر رټولېدل ټول مړاول ویلې د تو سره رټولول شي دته نقصان دی دا سره رټولې رستای دا یو پیغام جوړوي دا یو ور دی دا سه بیا څو وره کیږي اخیری دغه یو غټ شای جوړیږي خلک ته یو عزم ورکی یوایرا دا ورکی زنن یې په هر خوره باندې تکړه او غیرتی خلک موجود دی چې لږ قوم خالی وویني چې دا هر سره دی چې لږ وداري رستای یو تو وویني چې خلک جوړ شو مخش شو ان شاء الله هغه وختینه وس ندی چې پارسونه باندې میږي تو خوره خوړل د دغه وینې کیول د دغه اعظم کول دا وس ندی ارسون وسو میشتو سور مټه کیږي په دا خوره باندې میشتي ځانینه نه بچ کوي میژ وطن بچ کوي میژ قومینه بچ کوي میژ چې په میژ تکیږي هم په دا مخشخل هر څه درو سره وشي خپل خوره خپل قوم خپل وطن دا چاته نه ور کوي مزید به زلالت ته نزي کوي هغه رزه در یو د کستای چې دولت پرسرینا یشوي هغه رزه در یو د کستای چې دولت رنگ جماعتینا بازورینا یشوي دا خلق روون وو متهغه انټرویو نن هو یو دادو چې ماکین یو سړای BBC ته دغه د اردو یې صحیح نواز دا چې میش په دغه نقش راون وی بنوي میش ووره به هغه خړلې هغه رزه در پزړه کستای چې دا خلق مجبور شو په دا ټانک په دا ډباره په دا ډی خان شه دا بیار مددگار راون وو او دغه حکومت لون ورته سوتلی وی دغه وینت شلې توس باندې یو ور بیا هغه حالات ورستل غوړي ځکه دغه کاروباري نه دای سینه شری شوی دي چې تو غړی مړکی نو ان شاء الله د مو یقین دی چې دا ته تکړه وستای تاسو تکړه یستای نه نه حضور ټول کېستای تکړه یې چمتو یې خپل خوړ او غټي هیڅ چاته نه پرېږدي ډېر مننه پښول سي ویلې مې کې تاسو چې نه کې خوستي